گلشن د قرآن د دین دایان پکې جوړیږي د مدرسه ظلال القرآن نوم باندې یادېږي د مدرسه ظلال القرآن نوم باندې یادېږي لری ډېر محنتي او په دل پوهه استادانا دا زکا چې را درومي ورله هر وخت شاګردانا لری ډېر محنتي او په دل پوهه استادانا دا زکا چې را درومي ورله هر وخت شاګردانا دا زکا چې را درومي ورله هر وخت شاګردانا د پاک رب دا کلام حافظان پکې جوړیږي د مدرسه ظلال القرآن نوم باندې یادېږي گلشن د قرآن د دین دایان پکې جوړیږي د مدرسه ظلال القرآن نوم باندې یادېږي هاتن خاص خو پدې مرکز کاریږي سمرو خانا پیزونا تری خوریږي تل د دین او د اسلام هاتن خاص خو پدې مرکز کاریږي سمرو خانا پیزونا تری خوریږي تل د دین او د اسلام پیزونا تری خوریږي تل د دین او د اسلام بچی پکې داخل کړي سپین قرآن پکې زده کېږي د مدرسه ظلال القرآن نوم باندې یادېږي گلشن د قرآن د دین دایان پکې جوړیږي د مدرسه ظلال القرآن نوم باندې یادېږي مدرسه ظلال القرآن خلی استادان دی حق گویا حق پرستا خیستا د دین دایان دی د مدرسه ظلال القرآن خلی استادان دی حق گویا حق پرستا خیستا د دین دایان دی حق گویا حق پرستا خیستا د دین دایان دی دا زکات د حاتن خاص ټول عوام په دوی نازيږي د مدرسه ظلال القرآن نوم باندې یادېږي گلشن د قرآن د دین دایان پکې جوړیږي د مدرسه ظلال القرآن نوم باندې یادېږي اے رب تی آباد لریخ کلی مدرسه دا د دین او د اسلام دغه خیستا بلا دی ودا اے رب تی آباد لریخ